هغه خزه د چې هغه د خاوند د مال حفاظت کوي، د ځان حفاظت کوي، او هغه خزه چې هغه د خپل بچو حفاظت کوي. بچی دی داسې به نه کوي چې سهار راپاڅي ورته چې ځه وځه، که په ډیران کې ګرځي، که خڼې روانې وي او که لاسونه یې هرڅوي، د دې حفاظت څه ښځه خو نه ده. الله وایي ښځه هغه ده چې هغه به حفاظت کوي په غیبوالي د خاوند کې. دا بچي هم د خاوند مال دی که نه، د دې به حفاظت کوي، پاک به ساتي، کپړې به پاکې ساتي، د هغې لحاظ به کوي، تربیت لحاظ به ساتي. داسې نه ده چې پلار خواري وته مزدورۍ ته او ښځه وایي چې ځئ هلته پلانکي کره ورشي کښېنه ډرامې ګورئ، هلته کښېنئ فلمونه ګورئ. دا خو کیسې خو نه دي که نه. د دې حفاظت به کې داسې اسان کار دی بچي راوړل، د دې ساتل پکار دي. ځکه الله وایي انما اموالکم واولادکم فتنه. دا اولاد ته چې فتنه ویلې ده دې وجې نه ویلې دي چې ته په حفاظت باندې نه پوهېږي. هلکه دا خبر ذهن کې کښېنوئ، ګورئ بچو له چې ښځې کوئ یا دا ښځې چاله ورکوي دا خپلې لورګانې داسې چاله ورکړي چې د هغې تربیت شوی ګورئ، هغه په دې باندې پوهېږي چې د ښځې حق څه دی او د خاوند حق څه دی. او بل دا چې بچي ته هم دا وښایي چې ګوره د ښځې په تا باندې حق دی، لور ته هم وښایي چې لورې د دې خاوند په تا باندې حق دی، د دې خواښې سره به ته احترام کوې، سخر سره به احترام کوې احسانا، دا ورته وښایې. دا نه وي پکار چې تا واده کړه او په هفته پس تا کره راغله او ته ورته غوږونه ډک کړې چې لورې شی خو نشته. هغه وایي ولې نشته دی، هغه ستا لور ده، ستا په شان شی دی که نو هغه د چا باندې پرده چې تا ورته تربیت نه دی خو د غوږونه ډک کړي او ته وایي چې تا له خو دې څوک وتې دروړي، ته ما پې خبر که چې تا ورته دا وویله دا زندګي کوي بیا دا کور کې بیا خو دا خاوند شرموي که نه. نو بیا به څه هغه به ورته وایي طلاق طلاق طلاق، ځه درې کاڼي په مخه داسې ورشیندئ ورته وایي ځه. نو بیا څه شي کله په یو دیوال باندې سورېږي کله بل دیوال باندې سورېږي. نو خو ته هم د بچو له تربیت خوړاني که نه. ښځه کور ته راوسته بس بیا د دې ملکیت دی که نه، میراث دی چې څه پې کوي، خپه پې ماتوي. او د پښتنو د بل بې غیرتو ته ستاسو سوچ شته. لور ته به وایي چې بس چې مړی کړې بیا به یې تپوس وکړم او زه ستا دا کور دی او چې څه کېږي هغه به کېږي. هلکه الله څه وایي وحکما من اهله وحکما من اهلها. جګړه وشوه بد اخلاقي وشوه داسې مه وایه چې ته ورته ورپرېږدې چې تا ورته ورپرېښوه ته خو وجنې یې سبا که نه. فیصله وکړئ ورته ووایه چې خیر دی، ته مې بچی دا مې بچی دی، ستاسو زندګي ده، په دې زندګۍ کې درېیم سړی نه زیږي. ګزاره کوئ، بل څوک نشو کولی چې دا جنۍ موږ بل ته حواله کړو، ستا نه یې واخلو فسخه د نکاح وکړو. معاشره د پښتو ده. خیر دی ته هم ګزاره کوه، دې لور ته وایي چې لور ته هم ګزاره کوه، ګزاره پکار ده. داسې پرېښودل نه دی پکار چې مطلق یې ورته ورپرېږدي او هغه چې څه کوي بیا پې کوي، چې یو ځل راشي یختې تېستي چې بل ځل راشي خپې پې ماته کړي ګوډه ګوډه را روانې بیا به کورکمانو باندې ټکورونه کوي. خو مخکې د هغې نه لږ تربیت پکار ده. او زوی هم داسې بد اخلاقه نه جوړه. او په دې کې د دې معاشره کې دا خبرې لږې سپینې ځکه پکار دي چې په دې معاشره کې ورانولو کې د مور هم کردار دی او پلار خواره خو چېرته وځي راوځي هغه نه خبر. تاسو به کله چانه نه یې اورېدلی چې سخر بد اخلاقه دی، الا ماشاءالله بعضې داسې چې هغه داسې باخوړاني نور هغه ډېر سخران په دې معامله کې پوهېږي ځکه هغې ته پته ده چې دا مې عزت دی او دا مې بچی دی. نو خو اخې څه کوي راولګېږي دا زما د لورګانو خدمت نه کوي. نو باخوړي چې ستا خدمت وکړي دغه بس دی. نو ستا د لورګانو خدمت په دې باندې فرض دی، ضروري دی. هېڅ خدمت دې پې نشته ستا د لورګانو چې ستا وکړي هم شکر یې ادا کړه. بیا ته راولګېږي بچي ته په غوږونو کې اچي چې پلانکی راغلی وي هغې ته صحیح ستړي مشي نه ده کړې او هغې ته روټۍ چې کوم دی صحیح نه دی، صحیح پوټی یې ورته نه دی ایښی. دا خبرې به تاسو اورېدي. په کاسه کې ورته وایي پتون یې ورته ایښی، نو پتون یې وایي څه شی دی، خو نه به دې راوړوله چې ورته نه یې کېښودو، صحیح شی به دې راوړی وله. یا سړه روټۍ ورته سهار جکي ورکړې ده، نو تا به ورته ویلې چې لورې راپاڅه دا وړه دي ډېرې مې بچي راوړي دي پخې که خسته ګرمه به ته م وخورې زه بیا م وخورم. نو چې تا ورته چل نه دی ښودلی نو هغه خواره خو نه پوهېږي خو تازه تنکۍ جنۍ ده ستا کور ته راغلې ده. ستا په اخلاقو باندې نه ده خبره، ستا په بد اخلاقۍ باندې نه ده خبره، ستا نه ده خبره، ستا د لور نه ده خبره. پوهې که که نه بیا ورته ګیله وکړه. نو دا قیسې زموږ په د پښتنو په معاشره کې شته.